حامد کرزي د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره د یوې مناظرې په لړ کې د ښاغلي میت رامني د څرګندونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل کار بر استفاده از احساسات عمیق دینی و مذهبی این خطه افغانستان و پشتونها در پاکستان از زمان امپراتوری انگلیس آغاز شد. به مقابل امپراتوری انگلیس در تمام آسیا فقط افغانستان مستقل بود و فعال بود و انگلیس ها کوشش کردند که افغانستان به هر طریقی که میشه ضعیف بسازن امپراتوری وقت انگلیس. د هیواد جمهور رئیس څرګنده کړه د هغه مهال د انګلیسانو امپراتورۍ د امان الله خان او د افغانستان د پوهنې او پرمختګ پر خلاف په فعالیتونو لاس پورې کړ او دا کار د افغانستان د کمزورۍ لپاره د هغوی د دسیسې یو جز و. شما میدونید که در افغانستان چی شد؟ فعالیتی که علیه امان الله خان شد، فعالیتی که علیه معارف شد، فعالیتی که علیه ترقی شد، جز ای دسیسه بود. همچنین به اون طرف خط دیورند در پاکستان در زمان تسلط انگلیس ها بر هند اکثرا با یاد داریم که علیه معارف و ترقی پشتونها دسیسه بسیار وسیع به جریان افتید، حتی به حدی که پادشاه خان عبدالغفار خان زمانی که 1920 کوشش به ایجاد مکاتب کرد و مکاتب ابتدایی را به متوسطه و ثانوی رساند، حکومت انگلیس به خاطر که او بر معارف و مکتب و درس خواندن بین پشتونها کار میکرد، خان عبدالغفار خان بله 3 سال به زندان انداختن و انجمن را که در اونجا به وجود آورد به این معنا انجمن اصلاح افاقنه که از طرف پادشاهان و همکارایش ایجاد شده بود برای آوردن تعلیم و تشویق تعلیم و ترقی به طرف آینده بهتر اونا را لغو کردن و افرادش به بندیخانه انداختن. حامد کرزي زیاته کړه د هند له ازادۍ او د پاکستان له جوړېدو وروسته دغه میراث پاکستان ته ورسید. بعد از آزادی هند و پاکستان و ایجاد پاکستان این میراث به پاکستان رسید. پاکستان در این راستا کوشش خود ادامه داد، ولی این تشویق و ترویج افراطیت در منطقه خصوصا در افغانستان و در پاکستان خصوصا در بین پشتونها بعد از حمله شوروی به افغانستان با مقابله غرب و امریکا برای شکست شوروی با شدیدترین و فجیحترین شکل صورت گرفت. د هیواد جمهور رئیس ویل په امریکا کې د شوروي پر خلاف د شنه کمربند په نوم یوه طرحه جوړه شوه چې معنی د خلکو له دیندارۍ او اسلام دوستۍ څخه کار اخیستل او د کمونیزم پر خلاف د اسلام ضدیت و. در امریکا طرحی ساخته شد به نام کمربند سبز علیه شوروی و برای کمربند سبز با معنای استفاده از دینداری و اسلام دوستی مردم و ضدیت اسلام با کمونیسم و بی خدایی کمونیسم امریکا و غرب از طریق پاکستان و در همکاری با پاکستان از افغانستان و آسیای میانه به تشویق افراطیت پرداختند. حامد کرزي وویل د شوروي له ړنګېدو او د افغانستان د خلکو د جهاد له بریالیتوب وروسته مو ولیدل چې له دغې وسیلې څخه د افغانستان د ورانۍ لپاره کار واخیستل شو. بعد از فروپاشی شوروی و آزادی افغانستان و پیروزی جهاد افغانستان دیدیم که از این وسیله برای تخریب افغانستان استفاده شد. آمدن تحریک طالبان،
توسط همین عناصر غرب و پاکستان علیه افغانستان یک وسیله مهمه از این قبیل بود. مکاتب سوختان داشتن، معارف تخریب شد و آن می‌بینید که در پاکستان خصوصا در مناطق پشتونشین پاکستان به نام طالب، از نام طالب مکتب تخریب میشه، معلم کشته میشه، دختر بچه ها کشته میشن که بر 10 سال پیش از او در افغانستان میشد. د هیواد جمهور رئیس څرګنده کړه. پس نه تنهایی که افغانستان بلکه پشتونها در پاکستان هم مثل مردم افغانستان قربانی توطئه وسیع‌تر جهانی هستند به دست افراطیت و به نام جنگ علیه افراطیت، به دست تروریسم و به نام جنگ علیه تروریسم. پس آقای رامنی میدانند که پشتونها نه تنهایی که قربانی افراطیت که اونا بر اهداف خود ساختن میشن، بلکه در جنگی که ظاهرا به نام افراطیت بنا شده اونا قربانی هستند. حقیقتی است که مردم افغانستان، افغانها و پشتونها در پاکستان قربانی تروریسم و افراطیت هستند از هر دو جانب. حامد کرزي وویل دلته مهمه دا ده هغه کسان چې د طالب په نوم او د اسلام له نوم څخه په استفادې سره د اسلام د افغانستان د خلکو او په پاکستان کې د پښتنو پر خلاف کار کوي، په دې خبر دي چې هغوی استعمالیږي. اینجا مهم است که آیا اونهایی که به نام طالب و با سوء استفاده از نام اسلام علیه اسلام و علیه مردم افغانستان و علیه پشتونها در پاکستان کار میکنن آگاه هستند که اینا استعمال میشن یا نه؟ پیام ما به طالب ها و کرانایشان است که اینها علیه پشتونها کار نکنن، این قوم تخریب نکنن، مکتبش تخریب نکنن، معلمش نکشن، عالم دینش نکشن و بدانن که اینا کاری که میکنن فقط و فقط نتیجهش به ضرر اسلام است، به ضرر مردم منطقه است و خصوصا به ضرر مردم افغانستان و به ضرر پشتونها در پاکستان است.